السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمن کتونکو تاسو یم اوسنه یو ځل ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل زما تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمن کتونکو په نوټ کې به تاسو ته تاسو کول شي چې خپل فیسبوک ډیسیبل شوی یا ډیلیټ شوی فیسبوک آی ډی چې کوم تاسو اکاونټ یا ډیسیبل شوی یا ډیلیټ شوی یا چا راپورټ کړي هغه تاسو کول شي چې ډیر په اسانه سره کولاو کوي تاسو به ډیر زیات کوششونه کړي په آی ډی باندې را کولاوي دوه خو باندې کولاو شي نو تاسو ته نو ویډیو کې 100% صحیح طریقې خیم او کومه طریقې زده خیم تاسو ته ان شاء الله بل یو قسم نه خودلی او دا بس تاسو آی ډی 100% کولاوي خو دې وخت تاسو خاص کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ په خو کې انټرنیټ باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې سره به زموږ هر ویډیو تاسو په خوان درسي ویډیو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ نو د دې لپاره به دوه اپلیکیشنان ضرورت یو به تاسو وی پی ان ډاونلوډ کوئ وی پی ان چې نو هغه به تاسو د ډسکرپشن د لینک نه ډاونلوډ کوئ ویډیو نه لیکل شي به دغه باندې کلیک تاسو ډسکرپشن نشي او په ډسکرپشن کې ما تاسو لینکونه دوه ورکړي دوه اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ یو وی پی ان دی وی پی ان په پلی سٹور نه ډاونلوډ کوئ دغه لاندې لینک نه به ډاونلوډ کوئ ځکه پلی سٹور ډاونلوډ کې به تاسو پیسې ورکوي دغه شان دي دویم اپلیکیشن دی هغه به تاسو هم د ډسکرپشن نه ډاونلوډ کوئ ځکه چې دا په پلی سٹور باندې موجود نه دی نو دوه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو اول به تاسو وی پی ان چې هغه خلاص کړئ کولاو بکې کله چې تاسو وی پی ان کولاو کې دا انټرفیس راځي دلته کې به دې پر بیس چوایس باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو دوه ملکونه یا سنگاپور یا سپین نو په دې دوه کې به تاسو یو مقرر کړئ او بیا به دلته کې کنیکټ باندې کلیک کړئ دا به کنیکټینګ روان شي کله چې تاسو دلته وخی کنیکټ نو دا به تاسو وی پی ان چې نه هغه به کنیکټ شي صحیح ده نو اول به تاسو خپل ځای بدل کړئ کله چې دا وی پی ان تاسو کنیکټ کړئ د دې مطلب دا شو لکه تاسو موبایل چې په سنگاپور یا په سپین کې نو د وی پی ان فائدہ چې ده نو هغه دا ده نو اول به موږ لوکیشن بدلو ځکه پاکستان ډیر زیات بدنام دی او فیک آی ډی نه ډیر زیاتی نو دی وجه نه پاکستان کې چې نو آی ډی چې ډیسیبل کې بیا نه ټیک کوي صحیح ده نو دی وجه نه موږ به د موبایل لوکیشن بدلو چې دغه شي ځای بدل شي نو لږ ونه ویډیو سکپ کوم چې دا کنیکټ شي نو وی پی ان کنیکټ کول چې دا لږ ټایم لري خو تاسو به یریږئ نو تاسو به انتظار کوئ صحیح ده نو چې کله کنیکټ شي نو بره به تاسو ته د چابۍ نشان راشي بره په سر کې او دلته کې به داسې انټرفیس راځي صحیح ده دې به تاسو دویم اپلیکیشن چې نو هغه به تاسو کولاو کوئ کله چې کولاو کې داسې انټرفیس راځي په دې اپلیکیشن کې به تاسو د قرآن شریف نه والا د ټولو چینلو نه والا تاسو د استعمال څومره سیزونه چې نو به تاسو ټول میلاو شي ویډیو ډاونلوډر په دې کې دی لکه زه به تاسو څه ووایم چې په دې کې به تاسو ته میلاو نشي مکمل د سیم ډیټیل او هر څه به تاسو په دې اپلیکیشن کې میلاو شي خو زمونږ کار د آی ډي کولاول پر د پاره د سمپل به دې ولیکو به کلیک او فیسبوک ټریک باندې به کلیک نو دلته کې به تاسو مونږ آی ډي کولاول لپاره راځو دلته کې به دې کلیک نو دلته کوم دوه لیکلي دي مخکې نه چې که تاسو خپل فیسبوک ډیسیبل شي آی ډي کولاوئ نو تاسو به وی پی ان ډاونلوډ کوئ د سپین یا د سنگاپور پراکسي به تاسو لګوئ نو الله به تاسو چې دغه به کولی شئ صحیح ده یعنی بیا به تاسو فیسبوک آی ډي کولاولی شي خو اوس په دې کې تاسو ته دا کتلی شي په دې کې 14 لینکونه یې درکړي دي دا 14 واړه لینکونه چې دا به تاسو فیل کوئ د دې مکمل طریقه تاسو ته ښیمه خو که تاسو په دې کې یو هم پاتې کو او کیدای شي چې هغه لینک باندې ستاسو آی ډي کولاویږي نو بیا به ستاسو آی ډي پاتې شي نو په دا ټول لینکونو باندې خپل آی ډي ډیټیل لګئ نو په دې کې به یو لینک خامخا کار کوي اوس دې کې پته نه لګي چې کوم لینک د چا په آی ډي کار کوي دا خبره به کشته که تاسو ویډیوګانې کتلي او تاسو فیسبوک ته خپل انفارمیشن لیږلي او هغه نه کولاو شي بیا به تاسو دا طریقه کوئ لازمي صحیح ده اوس په دې کې یو لینک چې نو هغه د هر چا په آی ډي باندې کار کوي لکه ستا په آی ډي باندې یو لینک کار کوي زما په هغې بل لینک کار کوي خو دا پته نه لګي چې کوم لینک په کوم آی ډي کار کوي دې وجې نه به تاسو ټول باندې خپل ډیټیل لګي او په کوم لینک چې کار کوو نو هغه به کار وکړي او ستاسو فیسبوک آی ډي به ټیک شي اسانه طریقه تاسو لینک ون کولاو کوئ کله چې کولاو کوئ داسې انټرفیس راځي ګورئ لږ غونډه کې ټایم علي د ټایم نه پس دلته کې داسې انټرفیس راځي تاسو خپل موبایل نمبر یا ایمیل کوم آی ډي چې هغه به کوئ دلته به تاسو خپل پوره نوم ولیکئ او دلته کې به تاسو خپل شناختي کارت اپلوډ کړئ او دلته کې تاسو بس څه ولیکئ بس دوی ته په خپله لګي چې دا ولیدو فیسبوک آی ډي رالېږي او په سینډ باندې کلیک کړئ دا یو لینک چې دی نو هغه سینډ شو یار دا بعض ټایم کې به داسې تصویران راشي دغه طریقه د بل لینک ته مثال په طور باندې دلته کې هم تاسو خپل ایمیل ولیکئ او ډسکرپشن ولیکئ چې زما آی ډي ډیسیبل شوی ده په اسانۍ سره زه به ډسکرپشن کې یو واړه غونډه کې لیکل درکم یا به زه ویب سایټ کې ورکړم هغه کاپي کوي هغه تاسو ورکولی شي په اسانۍ سره نو هغه تاسو به دې کې ورکوئ بس دا هم سینډ کوئ په دغه طریقه باندې به تاسو دا 14 واړه لینکونه 14 واړه لینکونه چې دا فیل کوئ او په دې طریقه باندې به ولیکئ دلته کې اوس تاسو به نوم ولیکئ تاریخ پیدایش به ولیکئ او دغه میسج به تاسو ته ورکړم هغه به ولیکئ او تاسو موبایل یا ایمیل اډرس به ولیکئ او په سینډ باندې به کلیک کړئ په دې طریقه به تاسو 14 واړه لینکونه ولیکئ او په دې کې به اوس تاسو په آی ډي باندې خامخا کار کوئ او ستاسو آی ډي به انشاءالله په 4 ساعته کې خامخا
ښه ټیک کیږي ډېر په اسانه او خوندور طریقې سره. او دا اپلیکیشن ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ ځکه چې په دې کې به تاسو ته نور فیچر چیزونه هغه هم ډېر زیات میلاو شي. ټیک ټاک لایک، فیسبوک لایکس او ټمپرری میل چینل، قرآن شریف، فیک نمبر، هر څه به تاسو ته میلاو شي. صحیح. دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.